کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي فعالیتونو په لړ کې د ښار د دوهمې ناحیې اړوند له کابل بانک سره نږدې د اضافي باراني او سیلابي اوبو د منظمو تېرېدو په موخه د یو کانال د سنګکاري کولو چارې پیل کړي دي. نه چاته وګورو او نه نور انتظار وکړو، راځئ چې کار وکړو، راځئ چې کار وکړو. دا مهال د یاد کانال رغنیزې چارې 80 سلنه بشپړې شوې دي او ټاکل شوې ده چې پاته کارونه به د یوې میاشتې په موده کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. دا کانال چې شاوخوا 250 متره اوږدوالی او څه باندې 2 متره جګوالی لري د اساسي او معیاري اصولو له مخې رغول کیږي. پاتاو چې و خلکو ته مشکلات جوړوله، اوبه به سړک و کورو ته اوښتلې. د دې پروژې په تکمیلولو سره به انشاءالله دا مشکل حل سي او په صحیح ډول به اوبه انتقال سي د دې ساحې ته. په دې انکشافي پروژه کې دا مهال 15 کسانو ته په فني او غیر فني برخو کې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. ډېر خوشحاله یم چې موږ ته اوس کار برابر کړی دی. پخوا به روزانه یو ورځ وای او ورځ نه وه، اوس ډېر کار برابر شوی دی. انشاءالله به دلته موږ لګیا یو. اوس غواړو چې نور هم دا کار چې دوامداره شي او نورو مسلمانانو ته هم کار پیدا شي په دغه ښاروالۍ کې. دغه کانال د باراني او سیلابي اوبو د خوندي او منظمو تېرېدو په موخه جوړیږي چې له بشپړېدو سره به د سیمې اوسېدونکي له ګڼو ستونزو څخه وژغورل سي. همدارنګه د سیمې اوسېدونکو د یاد کانال له روانو چارو څخه خوښي څرګنده کړې او د کندهار ښاروالۍ له هڅو یې ځانګړې مننه کړې. ایله اوبه به راپورته شولې، ډکې به شولې، په سړکانو به بدلې. اوس موږ ډېر خوشحاله یو ښاروالۍ سه چې دغه کار چیرې یې په ښه کړل، لښته یې پوخ کړي. راځئ چې کار وکړو، نه چاته وګورو.